الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. په مخکې آیاتونو کې د سود د حرمت آیاتونه بیانېدل او د سود تفصیلی قباحت بیان شو چې سود یو اجتماعي ظلم دی. سود سره په عامو مسلمانانو سره بې انصافي ده او سود یو طاعون دی. د دې مد مقابل هغه احسان دی چې هغې ته صدقه وایي. هغه ستاسو د مال جان ایمان محافظ دی. ستاسو گناهونو د معافی دپاره یوه ښه ذریعه ده او ستاسو نه د بلاګانو او مصیبتونو د دفع کولو دپاره یو ښه چانس دی. نیکان مؤمنان هغه صدقې ورکوي، لیکن بل طرف ته بدبخته فاسقان فاجران او د دنیا په محبت کې ډوب خلک هغه سود پسې ګرځي او سود ته کار ویلی او خپل معاش او زندگی د سود کاروبار د پاره وقف کړي. د هغې دنیوي نقصانات مونږ بیان کړل. د آخرت چې کوم عذابونه او د هغې تفصیل هم وکړه. اوس په دې آیات کریمه کې رب العالمین فرمایي که چېرته یو انسان په مسله باندې پوه شو، د سود د حرمت آیاتونه واورېدل، زړه ته یې وغورځېدل او عمل کول غواړي او بقایا سود نه توبه ویستل غواړي، نو د هغې طریقه کار بیانېږي. او د هغې طریقه به دا وي چې کله یو انسان مخکې خپله زندگی په سود کې تیره کړې ده، نو هغه به دوه کاره کوي. یو به د سود مکمل معاملات پرېږدي، که په هر نوم سره یو که په هرې طریقې سره یې دې ټولو ته به شا کوي او د ټولو نه به توبه وباسي. لکه نن هم په دې دور کې بینکونو ورته مختلف نومونه کېښودي دي د سود دپاره. دا بیمه شوله، دا بانډونه دي، دا لاټرینې دي، دا انعامات دي، مختلف نومونه یې کېښودي دي. لیکن که زهر ته د چینو نوم کېږدي یا د خوږې حلوا نوم کېږدي، نو په نوم سره هغه شی بدلیږي نه. د هغې اثر به حق وي چې کم مخکې وه. نو سود به مکمل پرېږدي، که هغه په هر قسم کې که هر نوعي والی. او دویمه خبره دا ده چې تا د سود پیسې اخیستې دي
یا د سود پیسې په بل چا باندې جمع شوي دي، نو که په بل چا د سود پیسې جمع شوي هغه به ترې نالي، هغه به ورته معاف کې. او که تا سره ستا په ملکیت کې د سود پیسې دي او موجود دي او د هغې مالک هم ژوندی دی، نو دا د هغه حق دی، تا ظلمن اخیستی او شرط ستا د توبې دپاره دا دی چې دغه سودي پیسې هغه ته واپس کړي. او که چرته داسې و چې سود پیسې خو تا سره شته لیکن مالک وفات دی، نو ګورې به د هغه عزیز اقربا، د هغه بچی وي، نمسی وي، رور وغیره، نو هغه ته به د امانت ورسې، دا ظلم تا کړی او پردی امانتو فوراً ورسوه. او که چرته هغه هم نشته مړ دی او د هغه څوک رشته دار هم نشته، نو بیا فقها فرمایي دا مال به صدقه کړي، د الله په نوم به یې چاته ورکړي او ثواب به یې هغه مالک ته وبخي، هغه ته به اجر ورسیږي او ته به ترېنه خلاص شي. نو په دغې آیاتونو کې د دغې متعلق مسله بیانیږي. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، یرو کئی دا اللہ نا. دیر عجیبہ لفظ دے، دا تقوی لفظ دیر عجیبہ، دا اللہ نا یرا کول. که یو انسان سرا خوف خدا پزرک پیدا شو، نو ټول زندگی او ټول معاشره او ټول قومونه به دې سره برابر شي. لیکن نن زمونږ په زړونو کې خوف خدا نشته، د الله نه یره نشته، او کشتم نو ډېره زیاته کمه ده. چې کله مونږ سره خوف خدا نو زمونږ اعمال او اخلاق به درست و، زمونږ معاشره به درسته وه، زمونږ زندگی به ښه وه. لیکن نن مونږ کې تقوا نشته. د دغې وجې نه نبی پاک علیه الصلاة والسلام به دا دعا ډېره زیاته غوښتله، اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. تاسو هم دا دعا یاده کړئ او بار بار غواړئ چې الله هدایت درنه غواړم، تقوا درنه غواړم او پاک دامني درنه غواړم. ډېره ښایسته او جامعه دعا ده. اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. او غنا درنه غواړم د خلکو نه بې پروایي، چې د خلکو نه مستغني یم، چاته محتاج نه یم. ډېره بهترینه دعا ده، په اخلاص سره غوښتل پکار دي. نو چې کله در کې تقوا راله نو ته کامیاب شوي. او تقوا سره رب العالمین انسان ته دنیا او آخرت دواړه ښایسته کوي، او د دنیا زندگی ورته اسانیږي او د آخرت ورته د خوشحالو جوړیږي. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، یرو کئی دا اللہ نا، وذروا پریدئی ما اغسو بقیا چی باقی پاتی دے من الربا، د سودنا. د سود کم معاملات چی تا کړیو ټول پریدا، یا د سود کمی پیسی چی پا سود پاتی دی پا قرضدار بانستا، نو هغه ورته معاف کا. ان کنتم مؤمنین. بعضی مفسرین وی دلته دا ان په معنا د از دی، دا یره د الله نه ولې وکړي او معاملات د سود ولې پرویدا. وی ځکه ان کنتم مؤمنین، ان از کنتم، ځکه چې ته مؤمنی، تا ایمان راوړی دی، ستا په آخرت باندې ایمان دی، ستا په بعث بعد الموت باندې ایمان دی، ستا په حشر باندې ایمان دی، او ستا د رب العالمین په ملاقات باندې ایمان دی. حساب او کتاب ته منی، جهنم او جنت ته منی. لہذا د هغې دپاره تیاری وکړه. تا خو خپله زندگی تباه کړې ده، خپله زندگی دې خرابه کړې ده. ایمان تقاضه دا ده چې دا ظلم او ګناه پرېږده چې رب درنه راضي شي. او بعض وی چې نه ان په خپله معنا دی، ان کنتم مؤمنین، که چرته تاسو کې حقیقي ایمان وي او ستا په زړه کې د ایمان رڼا موجوده وي، نو مؤمنان غلط کار نه کوي، مؤمنان ظلم نه کوي، مؤمنان خو عادلان وي، مؤمنان خو احسان کوي، مؤمنان خو زړه خوږوي په نورو مسلمانانو باندې، او یو مؤمن د بل مؤمن رور وي. انما المؤمنون اخوه.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اوس په دې آیات کریمه کې بل حکم دی که چرته وي تاسو نه منې کیږئ او سود کوئ او خامخای کوئ او سود ته کاروبار وئ او سود ته تجارت وئ نو تاسو خو په دې سره د الله سره دشمنی ښکاره کوئ او چې کله رب العالمین سره دشمنی کوئ نو رب درته د جنگ اعلان کوي. دو کسانو سره رب العالمین د جنگ اعلان کړی دی یو سودخور سره او د الله جنگ سره به څوک برابر یو هغې ته به څوک ټینګ شي. الله سره سخت سخت عذابونه دي او الله په کن فیکون باندې انسان تبا کولی شي او غر کولی شي او زره زره کولی شي. نو په دې کې ډېر زیات یره ده په دې کې ډېر زیات تخویف دی او خلکو ته کم خلق چې سود کوي. نو رب العالمین یو هغه کس چې سودخور وي معاشره خرابوي او د نورو مسلمانانو د ضروریاتو نه او د هغوی د مشکلاتو نه او د هغوی د بدحالۍ نه غلطه فایده اخلي او هغوی ته قرض د احسان په طریقه او د ثواب په نیت نه ورکوي بلکې الټه نه سود مطالبه کوي نو دا ظالم دی دا د الله دشمن دی. رب وی زه ورسره د جنگ اعلان نو یو سودخور سره د رب العالمین د طرف نه د جنگ اعلان دی. بل په حدیث قدسی کې راځي امام بخاری حدیث راخسته دی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. څوک چې وی زما دوستانو سره دشمنی کوي زما دوستانو ته بد رد وي زما دوستان چې اولیاء الله دي هغه تنګي نو رب العالمین فرمایي دا ما سره د جنگ اعلان دی. ما سره دا کس دشمنی کوي ما سره څه کوي مخالفت کوي نو زه سره د جنگ اعلان کوم. لیکن د الله ولی پیجندل پکار دي چې د الله ولی څوک دی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. قرآن عظیم الشان کې رستو بتاستو تراش د آیات کریمه التم د الله د اولیاء ډیر فضیلت بیانېږي لیکن رستو آیات کې د الله د ولی پہچان هم کوي چې الذين آمنوا وكانوا يتقون دا هغه ایمان والا دي چې هغوی کې تقوا وي. نو په دې آیاتونو سره هغه خلق ووتله چې هغوی منځونه نه کوي ځکه چې ایمان نشته تقوا ورکی نشته ځکه د ایمان او تقوا تقاضا دا ده چې ته په مونځ په ټیم کې او دقه شان هغه هم ولی نشي کیدی چې ګیرې خریلی او چرس او بنګس کی کباب او شراب ورته پراتی او بالماز پروتی هغه د الله ولی چرتم نشي کیدی. د الله ولی به د ایمان والای او ورسره به تقوا ورکی موجوده پرهیزګار انسان وي نو هغه د الله ولی جوړ دی. او بیا دقه شان خلکو سره دشمنی کول د الله سره دشمنی ده او د هغوی خلاف رب العالمین د جنگ اعلان کړی دی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا بس کچرې ونه کړه تاسو دا کار د سود نه منع نشوئ فأذنوا دلته اذن بمانا د فعلمو سره دی یا فاستمعوا فأذنوا نو خبر شي یا واورida خبره بحرب من الله په جنگ سره د طرف د الله نه تاسو خبر شي تاسو واوري چې تاسو سره د الله رب العزت د جنگ اعلان دی بحرب من الله د طرف د الله ورسوله او د رسول دا غنا دا څوک چې سود کوي دا به خالی نه وي یا به سود ته حلال وي چې کله یو حرام شي ته حلال ویری نو په دې سره مرتد شو او د مرتد سزا قتل دی او یا به ورته حلال نه وي لیکن بیا به هم کوي نو علما فرمایي دا بیا باغی دی ځکه دا منکر دی د شریعت د هغه احکامو ضروریونه لہذا د سره به هم جنگ کولی او جنگ به ورسره څوک کوي که د الله رسولي هغه به ورسره کوي او که هغه نی بیا د وخت بادشاه او خلیفه به د خلاف جنگ کوي لکه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې څه کسانو د زکات نه انکار وکړ
هغه ورپسې توره راوچته کړه او د هغوی خلاف جهاد یې وکړه. نو دغه کسان دغه سودخوره چې معاشره خرابوي، خلکو ته نقصان رسوي، خلکو ته تکلیف رسوي، د وقت بادشاه او د وقت قاضي او خلیفه به هغه سره جنگ کوي او هغه به جیل ته اچوي. ابن عباس رضی الله عنه قول دی، امام قرطبي راخستی دی چې د تبا مطالبه وکړی شي د توبې چې ته د سود نه توبه وباسه، او که چرته انکار وکړه چې زه د سود نه توبه نه وباسم نو بیا وایي سټ ورته ووهئ او قتل یې کوي. دا د معاشرې دپاره کینسر دی، د دې ختمول پکار دی. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا بس کچرې ونه کړو تاسو دا کار د سود نه منع نه شوئ، فَأْذَنُوا نو بس خبر شئ، واورئ دا خبره، بحرب من الله په جنگ سره د طرفه د الله نه ورسوله او د رسول د هغه نه. وَإِن تُبْتُمْ او که تاسو توبه وویستله فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ نوی بس تاسو د پاره رؤوس اموالکم سرونه د مالونو ستاسو چې کم رأس المال دی او اصل قرض دی هغه به تاسو ته واپس شي. یو سړی او بل سړي ته 1 لک روپۍ قرض ورکړی وي او میاشت په میاشت به یې 100 یا 80 یا 50 یا څومره خبره چې شي و هغه سود به یې اخیسته. نو اوس چې کله خبر شو توبه یې وویستله نو هغه سود به بقیه پرېږدي. که چېرته د په لاس کې د هغه سود پیسې وي نو هغه به ورته واپس کي او د هغه نه به مطالبه وکړي چې ما ته اصل پیسې چې کوم زما اصل سرمایه ده او څومره قرض مې درکړی و هغه راکړه. او بعضې اوقاتو کې داسې وشي چې یو کس ته 1 لک روپۍ ورکړي او بیا ماهانه ورپسې 100 روپۍ زیاتې، نو د هغې نه بیا ډېرې زیاتې جوړې شوي وي، 10 زره زیاتې، 5 زره زیاتې. نو په دغه وخت کې به ته هغه زیاتې ته نه هلي بلکې اصل چې کوم رأس المال دی او اصل قرض تا کوم هغه ته ورکړې هغه به ته والي، بقایه ستا حق هغه سره نه کېږي. وَإِن تُبْتُمْ او که تاسو توبه وویستا فَلَکُمْ نو وي بس تاسو د پاره رؤوس اموالکم سرونه د مالونو ستاسو، رأس المال به علی فقط. لا تظلمونا تاسو به ظلم نه کوئ، ظلم به دا نه کوئ چې هلکه ما ته ټولې پیسې راکړه سره د سود نه. ولا تظلمون او نه به په تاسو ظلم کیدی شي چې څوک قرضدار دی او تا په قرض پیسې ورکړي او هغه درته وایي چې ډېر عمر د سود خوړلی دی او اوسې دا راته معاف کا، یا نیمې در کومه یا دومره در کومه او دومره نه در کومه، یا هغه مالدار یو ټال مټول کوي. نه نه داسې به نه کوي، نه به ته ظلم کوي نه به هغه ظلم کوي. ګناه ده او دې کړه، توبه دې وویسته، رب العالمین معاف کړي او بقایه ترې نه پیسې مطالبه وکړه. که چېرته داسې و چې هغه سره په دغه وخت کې نه وي ځکه هغه د مجبورۍ نه اخیستي نو بیا به څه کوي؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ او که چېرته و دا قرضدار ذو عسره خاوند تنګسیا او غریبۍ، دغه وخت کې د سره څه پیسې نشته چې هغه ته یې واپس کړي. فَنَظِرَةٌ لازم دی په د باندې ان الی میسره انتظار کول هغه ته، الی میسره تر وخت د مالدارۍ پورې. فَنَظِرَةٌ فعلیه نظره یا فالواجب النظره، لازم دی په د باندې یا واجب دی په د باندې انتظار کوله، مهلت به ورکي، هغه ته به لږ ټیم ورکي او هغه ته به وایي چې کله در سره شي دا پیسې ما ته راکړه. فنظرة نو لازم دی انتظار کول هغه ته الی میسره تر وخت د مالدارۍ پورې، چې کله دا ستا قیمت هغه سره وشو نو په کار ده چې بیا یې هغه ته ورکي او بیا به پکې ټال مټول نه کوي. وان تصدقوا خیر لکم او که تاسو صدقه وکړه خیر لکم دا به ډېره بهتره وي ستاسو دپاره. که دغه قرضم ورکړی و او هغه تنګ دسته دی بقایې وس نه کیږي او تا ورته معاف که نو دا ډېر اجر والا خبره ده، ډېر فضیلت والا خبره ده. په صحیحینو کې حدیث دی یو سړی به راوستلی شي وایي هغه به هېڅ عمل نه کړي، وایي رب العالمین به ورته د فرشتو په واسطه ووایي چې دې بنده څه کړي دي که نه دي کړي، وایي هېڅ هم نه دي کړي. وایي ها دومره ده چې دا تاجر و دوکاندار و، چا به ترېنه قرض ویوړه نو ټیم به پوره شو او پیسې به هغه سره نه وي نو چاته به مهلت ورکړه چې زه خیر دی یو میاشت پسې راوړه. او بعضې خلک به چې ډېر غریب و نو هغه ته به یې معاف کړه. وایي ښه ته به خلک معاف کوله، وایي تاسو یې معاف کوئ
اگر کډیر ګناهونه کړي دي نیک اعمال نشتا چې د زما بندگان معاف کړي دي نو زه خو ډېر غنیمه په کار چې زم دا معاف کم فرشتو ته رب العالمین حکم وکړي چې دا معاف کوي. حدیث پاک کې راځي ارحم من فی الارض سيرحم من فی السماء. لاندې څوک دي ستا ما تحت په هغوی باندې رحم وکړه بره د اسمانونو والا په تا باندې مهربانه شي. یا بعض علما وایي ستا چې کوم ما تحت دي ستا د اډر لاندې دي ستا د حکم لاندې دي ستا رعایه ده هغوی سره د رحم معامله وکړه. کم افسران یا کم مشران چې ستا د پاسه دي د هغوی په زړونو کې به رب العالمین رحم واچوي هغه به تا سره د رحم معامله وکړي. همیشه کمزورو سره همیشه د پاره ضعفاو سره غریبانو سره د ځان نه چې کم ځان ښکته خلکي هغوی سره تعاون کوه. که امداد وس او طاقت دی نه ښایسته خبرې ورسره کوه ښایسته مشورې ورسره ورکوه او دقه شان هغوی سره تعاون کوه څومره دی ستا وسي. که یو کجوره وسي هغه ورکوه که نیمه روټۍ دی وس کېږي هغه ورکوه د خپل وس مطابق کار کوه. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ کچرته و دا قرضدار ذو عسرة خاوند تنگسیا و غریبی فنظرة نو لازم دی انتظار کولا غیتا الى میسرا تر وقت مالداری پوری. میسرا مصدر میمی دی په معنا د یسر او اسانتیا چې کله دا قرض ورکول هغه ته اسانه شو نو تر هغې پورې دی ورته انتظار وکړی شي. وان تصدقوا که تاسو صدقه وکړه خیر لکم دا به ډېره بهتره وي تاسو لره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهیږئ که تاسو پوهیږئ نو صدقه ورکئ او صدقه ستاسو دنیا او د آخرت دواړو دپاره ښه ده. د سود احکامات ختمیږي اخیره کې یو آیات راځي او دوه لوی پیغاماتو ته پکې اشاره ده. یو پیغام د مرګ دی چې دینه یو انسان هم خلاصېدونکی نشته. دویم پیغام د قیامت وقوع ده او هغه هم په بعضې خلکو باندې راځي او دا دواړه ډېر لوی پیغامونه دي. دې سره د انسان زندگی ختمېدونکې ده رب العالمین طرف ته ورتلل دي. نو په دې کې بعضې علما دا لیکي لکه امام الوسی په تفسیر روح المانی کې چې انسانه دنیا کې خلکو سره د اسانتیا معامله کوه سبا به رب ته ورځي مرګ به در باندې راځي رب به در سره د اسانتیا معامله وکړي. او دا آیات کریمه امام قرطبي لیکي چې دا د ټولو نه وروستنی آیات دی په قرآن کې. یو روایت کې راځي نبی پاک علیه السلام د حجة الوداع په موقع باندې چې کوم خطبه ویلې وه دا په هغه موقع باندې دا ټول آیاتونه نازل شوي چې د هغې نه وروستو بیا نبی پاک علیه السلام یو اتیا ورځې ژوندی و. الیوم اکملت لکم دینکم دا آیاتونه نازل شو چې په دې سره دین مکمل شو. او بعض وی چې نه دا ډېر وروستو نازل شوی دی. هغه آیاتونه الیوم اکملت لکم دینکم هغه یو اتیا ورځې وروستو نه پس نبي پاک علیه السلام بیا وفات شي او حجة الوداع چې کوم اخري رسختېدونکی حج د نبي پاک علیه السلام هغه هلته نازل شي او دا آیات کریمه یویشت ورځې مخکې د نبي پاک علیه السلام د وصال او د وفات نه نازل شو. او بعضې وایي نه تقریبا 7 شپې مخکې دا نازل شوی او یو روایت کې 9 شپې هم دي. بلکل د هغه اخري وحی ده چې د قرآن اخري آیات دی د بره طرف نه نازل شوی. اول اقرأ باسم ربک الذي باندې ابتدا شوی او بیا دقه آیات کریمه را نازل شوی. واتقوا یوما ترجعون الى الله ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا ويريږئ یوما دغې ورځې ترجعون چې واپس بکړی شئ تاسو فيه په هغې کې الى الله الله ته هغې ته به ستاسو فنا وشي ختم به شئ او رب ته به پیش شئ ملاقات به د رب العالمین سره وشي. هغې دپاره تقوا وکئ د هغې ورځې نه وویرېږئ. یره نه مطلب دا دی چې نیک اعمال وکئ کاروبارونو کې سود مه کوئ د دنیا ډېرېدو ته او خپلو بنګلو ته او خپلو کورونو ته مه خوشحالېږئ دا هر څه پاتې کېدونکي دي. رب العالمین ته ورتلونکی رب العالمین سره ملاقات
کوونکې او هلته جنت او جهنم دی. هلته که څوک کامیاب شو هغه همیشه کامیاب دی، او که الله مکه څوک ناکام شو نو د هغې نه وروسته هغه دپاره بیا کامیابي نشته. هغه ډېر عجیبه ذلت سره مخامخ شو، هغه ډېر زیات نقصان وکړو، دومره خسارې او نقصان سره هغه مخامخ شو چې د هغې جبیره بیا نشته. لک د آیات کریمه ته ښه په سوچ باندې بېګا ته سوچ وکړه چې مونږ نن څه کوو او کول څه پکار دي. نن مونږ په دنیا کې داسې ورډوب شوي یو چې هر څه رانه پات دي. عوام پرېږده، دا چې کوم خواص دي مدرسو جماعتونو سره ریلیټډ خلک دي او په مدرسو جماعتونو کې ګرځي را ګرځي، د دوی زړونه څومره سخت شوي دي، دویم دنیا پسې بس ورلاندې شوي دي، دنیا او دنیا او دنیا او ډېر لاړه ده. مونږ به لاړ شو، هلته بیا څه پکارېږي ستا؟ هغې دپاره محنت کول پکار دي، هغې دپاره سوچ او فکر کول پکار دي، خپل خوب کمول پکار دي، د شپې تهجد کول پکار دي، رب ته جړا پکار ده، تلاوت او ذکرونه کول پکار دي، بل مسلمانانو سره ښېګڼه کول پکار دي چې څومره د نیکۍ کارونه یو نیکي نه دي پرېښودل پکاره. ځکه حدیث پاک کې راځي وایي چې کله یو انسان ته مرګ راشي، که دا بد وي هم به ارمان کوي او که دا نیک وي هم به ارمان کوي. بد سړی به دا ارمان کوي چې کاش ښه کارونه مې کړی وي، نیک سړی به دا ارمان کوي چې کاش ښه کارونه مې لږ نور هم ډېر کړی وي. نن مونږ ته مهلت را کړی دی رب العالمین، موقع را نصیب کړې ده او لاره یې راته ښودلې ده چې دا لاره د جنت ته او دا د جهنم ده. په دې باندې زه رضا یم او په دې باندې زه خفه یم. نبی پاک علیه صلات وسلام ارشادات دي مونږ ته را نقل شوي دي، خپله زندګي د هغې مطابق برابره کوي نو کامیاب بشئ. واتقوا ویریږئ یوما د هغه ورځې نه ترجعون چې واپس به کړی شي تاسو فیه پاغي کې الله الله تعالی ته، ثم توفا بیا به پوره ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغه عمل چې د کړي وي، وهم لا یظلمون او په دوی به هېڅ ظلم نشي کېدی، هېڅ ظلم به چا سره ونشي. چې نیکي کړي او برباده شوي نه نو الله به ورته نیکي هلته کېښودي، هغه به ورته وښیي، او که ګناه کړي او توبه یې نه ویستي نو هغه ورته زیاتی نه بلکې هغه ګناه به د ده وي چې کومه یې کړې ده. بس دې ده ګورئ. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اتقوا الله یره وکئ د الله نه، وذروا پرېږدئ ما هغه څه بقیا چې باقي دي من الربا د سود نه، ان کنتم مؤمنین کئ تاسو ایمان لرونکي. فإن لم تفعلوا بس کچرې ونه کړه تاسو دا کار، فأذنوا نو پوهه شئ او خبر شئ، واورئ بحرب په جنګ سره من الله د الله د طرفنا ورسوله او د رسول د هغه نه. وإن تبتم او که تاسو توبه وویستله فلکم نوي بس تاسو دپاره رؤوس اموالکم سرونه د مالونو ستاسو، چې کوم رأس المال دی د هغې حقدار ته. لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ، ولا تظلمون او نه به په تاسو ظلم کیدی شي. وإن کان ذو عسره او که چېرته و دا قرضدار ذو عسره خاوند د تنګسیا او غریبۍ، فنظرة نو لازم دی انتظار کول هغه ته الی میسره تر وخت د مالدارۍ پورې. نظره دا خبر دی د مبتدای محذوفي، فالواجب نظرة او یا د دې خبر محذوب دی فعلیه نظرة. وان تصدقوا خیر لکم او که تاسو صدقه وکړه خیر لکم دا به ډېره بهتره وي تاسو لره، ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېدونکي. واتقوا یره وکئ یوما د هغه ورځې نه ترجعون چې واپس به کړی شئ تاسو فیه په هغې کې الی الله الله تعالی ته. ثم توفا بیا به پوره ورکړی شي کل نفس هر یو نفس ته ما بدله د هغه کسبت چې د کوم عمل کړی وي، وهم لا یظلمون او په دوی به هېڅ ظلم نشي کېدی. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب العالمین زمون صغیره کبیره گناهونه معاف کی. الہ العالمین زمون واره او لوی گناهونه معاف کی. رب العالمین زمون دعاګانې قبول کی. رب العالمین زمون استغفار قبول کی. رب العالمین زمون استغفار قبول کی. رب العالمین زمون استخاری قبول کی. رب العالمین زمون عبادات قبول کی. رب العالمین زمون ټول اعمال قبول کی. الہ العالمین زمون اعمال خو ډېر زیات کمزوري دي. جئنا ببضاعة مزجات زمون اعمال خو ډېر کوټه وردي دي. رب العالمین زمون عمل ته موږ خپل فضل او کرم او احسان د وجنه په موږ رحم وکي. رب العالمین خپل فضل او کرم او احسان د وجنه زمون دنیا او آخرت برابر کی. رب العالمین د خپل فضل او احسان او کرم د وجنه زمون دنیا او آخرت خسته کی. رب العالمین په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. رب العالمین په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الہ العالمین په دنیا کې د خسته اخلاق توفیق راکړي. رب العالمین په دنیا کې د کامیابی والا اعمال زمونږ نه صادر کړي. الہ العالمین تمام گناهونه موږ بچو ساتي. رب العالمین د بد اخلاقونو موږ بچو ساتي. رب العالمین د غیبتونو او دروغ ویلو نه موږ بچو ساتي. رب العالمین موږ د دوکو د غدارونو بچو ساتي. رب العالمین موږ د سودخورۍ او د حرام خورۍ نه بچو ساتي. رب العالمین موږ د تهمتونو نه او د قشان د حسدونو نه بچو ساتي. الہ العالمین که ملګری بیمار وي، کور کې بیماری وي، رب العالمین ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کی. د نیکو اعمالو د پاره او د خپل خپلوانو د خوشحالۍ د پاره الہ العالمین په دنیا کې ایمان عظیمه سرمایه ده. تر مرګه پورې په غیبان باندې مونږ قائم او دائم ساتي. رب العالمین خاتمه زمونږ په ایمان کې. رب العالمین خاتمه زمونږ په ایمان کې. الہ العالمین مونږ ډېر ضعیف یو. الہ العالمین مونږ ډېر کمزوري یو. یا الله زمونږ هر عمل ډېر کمزور دی. رب زمونږ اعمالو ته موږ ګورې خپل فضل او احسان د وجې نه په زمونږ خاتمه په ایمان کې. الہ العالمین زمونږ دنیا او آخرت دواړو کې خیر او برکت واچي. یا الله زمونږ دنیا او آخرت دواړو کې خیر او برکت واچي. الہ العالمین زمونږ کشران او مشران او زنانه ټول دیندار کړي. یا الله زمونږ مشران او کشران او زنانه ټول دیندار کړي. رب العالمین چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه زمونږ په زبان راوړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.